د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د څارنې او روغتیایي څېړنې امریت وویل چې د دې ولایت په کچه له درملتونونو او تولیدي کارخونو څخه په منظمه او دوامداره توګه لیدنه ترسره کیږي چې دوی دغه اقدامات د خلکو د روغتیا د خوندیتوب او د روغتیایي ستونزو د حل په موخه ترسره کوي. خوشبختی در اینجا است که ما یک لابراتوار مجهز که به نام امریت دوا و غذا میگه در اوجا فعال است و چیزایی که ما مشکوک شویم در اوجا کلیتی کنترل میشه، تجزیهشان که هموطنای ما شما شریک میشه. ورته مهال د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د څارنې او روغتیایي څېړنې امیر له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د څه باندې یوې میاشتې په موده کې نږدې 60 ټنه تاریخ تیره خوراکي او درملیز مواد راټول کړي دي. تیم های ما روزانه در اونا بررسی کرده است و جریان تقریبا در 1.5 ماه تقریبا 20 تن مواد خوراکی تاریخ بی‌کیفیت که بود جمع‌آوری شده در ریاست صحت عامه است. بسیار خوشبختی در این بخش است که یک راهنمود واضح و مکمل و با چکلیست تکمیل شده در دست ما قرار دارد. د په وینا دغه بهیر هر ورځ د مسلکي ټیمونو له لوري په دوامداره توګه تعقیبیږي او هڅه کوي څو بازار ته د غیر معیاري توکو له پلور څخه مخنیوی وکړي او ښاریان له احتمالي روغتیایي زیانونو څخه خوندي پاتې شي.